بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او وخت مو په خیر. د میدان وردګو ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نن دوشنبې ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مو زه همت الله جلیلي هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت مقام کې د یاد ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي حمید الله شهید خیل په مشرۍ اداري غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې د کور او ښار جوړونې، پوهنې، چاپیریال ساتنې، سپورټ او ښاروالۍ ریاستونو اړوند موضوعات وڅېړل شول او د حل لپاره یې لازمې پریکړې او سپارښتنې وشوې. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نورالله نوري د هیواد له یو شمېر نفوذ لرونکو شخصیتونو او ځینو پخوانیو چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې ښاغلي نوري ویلي اسلامي امارت په کور دننه او بهر افغانان خپل رعیت بولي او د هیواد په ښېرازۍ او پرمختګ کې یې ونډه مهمه بولي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د بلخ ولایت د انجي سوداګرو ټولنې له غړو او د یو شمېر نورو ولایتونو له سوداګرو سره وکتل. په دې کتنه کې سوداګرو د انجي بوټي د بیې ټیټېدو او د دې محصول د صادراتو د کمېدو ستونزې مطرح کړي او د صادراتو د بهیر د تنظیم لپاره یې د ځانګړي میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کړې ده. الجزیرې د لبنان د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې په 24 ساعتونو کې د اسرائیلي رژیم د بریدونو له امله د 2 روغتیایي کارکوونکو په ګډون یو 50 لبنانیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې مارچ میاشتې د 2 نیټې را په دې خوا پر لبنان د اسرائیلي رژیم پر ترسره شویو بریدونو کې 2886 تنه وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا لخوا د سولې وړاندې شوې طرحې ته د ایران ځواب هیڅ د منلو وړ نه دی. ورته مهال یو ایراني چارواکي له الجزیرې خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي چې یادې طرحې ته د ایران ځواب حقیقي او مثبت و. لنډ او مهم خبرونه همدومره وو، تر بیا ښې چارې.